باندې کافر په دا 20 کاله کې دروازه دونه په ضلالت نه ولړل سوې لکه اوس چې لړلې ده. پاکستان ته د طالب د سرټیټۍ وروستی حد د طالب په واکمنۍ کې د سپین بولدک وحشتناک حالت دا چې پاکستانی پوځیانو د طالبانو مخکې افغانانو او په ځانګړي ډول میرمنو سره څه کوي د خپله طالب جنګیالیو له خولې واورئ. دونه قدر د مشرانو ته ولیکه په دې ګروپ کې نشر که چې د دې اولس 20 کاله وتسته تمه وه، 20 کاله یې تسته زیره درکړه، 20 کاله یې په غېږ کې وساتلس. یعنې د اشرف غني کافر په دا 20 کاله کې دروازه دونه په ضلالت نه ولړل سوې لکه اوس چې لړلې ده. په 20 کاله کې یو چا د چا و ښځې ته ګوتې نه وې ورکړې، مګر اوس ورکول سوي دي. ادب دې ستا د پاکه مخه ډېر زړه مې درد کړی دی. کنې مجاهدین وي، شهیدان مو د کورنۍ ورکړي، الله دې مو یو ګړی د مجاهدینو ساه کې د نه اړي. په دا 20 کاله کې د یو چا زنانې د خلکو په مخ کې پر روډ بولې نه وې کړې، مګر اوس یې د نفستنګۍ کړي دي چې د تکلیف حالات دي. د پاکستان سره مو دغونه خبر وکړه کړې د دونه غلامان ځانونه دې دروازې والا جوړ کړي دي چې د پاکستان څه ویلي دي دوی پر هغه لارو سره ولاړ دي. دا د اولس ورته مخ درسه اړوي، په الله قسم کې مخ درسه واړوئ که ستاسو په زندګي بیا سر راپورته کړي. دا د دې شهیدانو سره د وینو سره ورته خیانت مه کوئ، دا خیانت دی. د دې شهیدانو د بچو سره خیانت مه کوئ، دا بمبارۍ و دا کیسې شروع دي. اولس ځان در په داره کوي زموږ دپاره د خدای دپاره. ورته د دې دروازې یو څه غور وخورئ، پر دې دروازې د مسلمانۍ او د عزت د ټولو خبر ټوله ده، د ټولو ټغر ټول دی. داسې انسانان بې عزته سوه چې نن یې چادرۍ زه پر رااوښتم، ګر سره یې د سره وکښې پورته یې کړې، په ټوله نړۍ ورته کتل، د نفستنګیو د ګرمیو د خلوصه. قسم په خدای که د دې دغسې موږ ولاړ سو. په دا ګروپ کې دي یا شناخته لري دغه خبر نشر کړي. دا پرون په دروازه کې د خالي پرون به حال بیانوم، د وړ ورځ د لات ورځ به حال چې نور ته بیان کړم، ګور ته وارم مخشم درسي چې پرون ورځ مخې د هي شذ ګروانو ته لاس راچولو، تیان ته لاس راچولو، لمرونه چې نقصد د پاکستان حکومت ارمي والا سنا خپل ملګری دی. پرون د شذ سلامبر اخسید وته دي او مجاهد دي، زما ملګری د معروف دي. د ورته ویلي و چې مثال دا څه کوي رحم کې دا مشتي مور خور د بار پاړ ته نیولې و تړلې ولاسونه شی و تړلې تک شنه لوړې د خوراک دی وسره علاقې راغلي ما وسنګ ته ناشتي. دا خبره معنا شر کومه تم ډیر افسوس جوړه راځي. نو مشران ته د خواست کوم کزما خبر رسې جوړه رسوي کته رسوي مشران د خواست کو دروازه که سبند کی یا سم د حال یا سم د دغه راوباسي زنای شي سره ورکسي دي، زنای شي ورکې دي. دا سهال دي ز خپل مجاهد هم دي نه چې نه انځامي نو دا رحم پکار دي. دا مته ډیر افسوس راکې کته نه ویني مشپا ورځ وینو د پسترګو وین د له وینو د مشران پر دا خبره ټول ورسوي. قدرمنو کتونکو، تاسو د پاکستانی پوځ داسې وحشي